اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډېرې ورځې وشولې چې زه د ملګرو سره ملاو شوی نه یم او کرک عوام چې دي دا په مو باندې ډېر ګران دي او که نه کرک عوامو چې مو ته د مینې یو تخلص کړی ده چې د عوامي وزیر اعلی اور حقیقت سره چې کرک ضلع عوامو باندې زه ډېر ګران یم دې کې څه شک شبه نشته ده. خو نن به عوامي وزیر اعلی د کرک ضلع خلکو زړونه خوشحالوي په هر صورت باندې، ځکه چې دا ډېر خفه دي. بس چې کس یې فیسبوک کې د کرک ضلع والا او دا درویغو والا پرچا فیسبوک کې ورکوي چې نن مې دا وکړه نن مې دا وکړه نن مې دا وکړه نن مې دا وکړه، خو په منځ کې شای کیسه نشته ده. او نن زه مکمل اعلانونه درته کوم. پوه شوې لمبر ون د سین ډبلیو والا دی که څه دی دې کمرې ممرې به خروپې وي چې ته به سیمټ رنګ مانګ به نه وي. دې دې پوره مې 15 کروڑ روپۍ منظورې کړل. دا د خپل کموډیشن په برابر کې ښه شته. او دویمه د ګورګورۍ نه ونیسه د چونګۍ رسې د بانډه د اودشاه والا دا وغیره دې دې پوره مې میګا پروجیکټ منظور کړل چې دې باندې به څومره لاګي دا به حساب کتاب یې ته کوو. موټروې به وي په دې باندې چونګۍ رسې. اور بیا مې د کرک بازار مکمل ستر کړل اور رشکو موټر سایکلو دې دې پوره مې خپل ځایونه جوړ کړل، دې دې پوره مې خپل اعلان وکړل. هغې نه علاوه د چونګۍ نه میګا پروجیکټ مې سټارټ کړل پلوسې سر ته، او پلوسې سر نه ونیسه غونډه شمشکي، غونډه شمشکي نه ونیسه کلابوغو ایریې ته مې میګا پروجیکټ موټروې منظوره کړله. ویسرا مې مطلب دی د سلسلای ډیم وتړل، دا به ټول سلسلای ډیم اوبه چې ځي دا به 86 علاقې ته ټولې اوبه درومي، او دا مې میګا پروجیکټ تېر کړل. ویسرا مطلب دی چې how are you? Fine, good? Come. زين الحمد لله. تمام. مطعم بوب ولا مطعم بوب؟ في مطعم في لشکې دا ګیټ سره مصروفه شولم معذرت خوایم. بل مې مطلب دی چې دا لاکړي والا خلک چې دي دا غریبان ډېر سره غدي دې ته مې میګا پروجیکټ ورکړل. یو مې سکول ورکړل های سیکنډري، یو مې سره اسپتال ورکړ میګا پروجیکټ. سره دا بیا پروشه د کنداخیل شولغره کلا شو کمانګار شو دې علاقې دې پوره مې یو غټ هسپتال ورکړ، موټروې روډ مې ښه ورکړل. او سره مطلب دی استغفر الله. بس دا نن کولا اعلانونه درته کوم چې خوښ وه یار. د کرک ضلع عوام زه خفه کوی نه شم بیخي پوه شو. اور چا سره زه جنګ جګړې ښه نه پکوم. اور بوټ چې څوک افتتاح کوي هغې ته کولا وایي چې زه ته مو طرف نه ښه چې کومه داسې یوه نیمه علاقه پوتې وي هغه هم توسې مو تر شیان شوی. نن کولا اعلانونه درته کوم چې پته ولګي. ښه د چونګۍ نه ونیسه تر غره سمې اوکې زه تو سره بیا غږ کوم.